د پښتو د لرغونو نومونو په لړ کښې نن د مانو، مانی یا منو پر نامه باندې غږېږم. مانو، مانی یا منو د پښتو د خورا لرغونو نومونو څخه دی، خو خورشید جهان او حیات افغاني وایي چې غرغښت درې زامن درلودل چې بابی، دانی او مانی نومېدل. مانو، مانی یا منو د آریایانو پلار بلل سوی دی او آریایان هم منوزي بلل سوي دي. د منو نوم په منو سمیتا پډي یعنی کتاب کښې لومړی یاد سوی دی او د منو په نامه دیتونونه یعنی قوانین سته چې د منولیار په نامه یادیږي. د اوسنیو وګړو لومړی سړی منو. په ویدا کښې راغلی دي چې وایي وسوات دوې معنی درلودې، د یوې معنی څخه یما او د بلې معنی څخه منو پیدا سو. منو یوازې د سړیو لپاره راځي او د پوهېدونکي او سوچ کوونکي معنا لري چې په توراتي او قرآني ژبه کښې نوح ورته وایي. په ویدا کښې دا کیسه راغلې ده چې وایي مانو سهار د لاس او مخ پریوللو لپاره اوبو ته ولاړی. یو ماهی په لاس ورغلی. ماهی ورته وویل چې ما وساته، په پلاني کال توپان راځي او زه به تا وژغورم. مانو هم همداسې وکړه. کب یې وروزی، کب لوی سو. نو کب مانو ته وویل چې کښتۍ تیاره کړه، پکښې سپور سه. هغه کال چې کب ورته ویلي ول چې توپان راځي، توپان راغلی. مانو په کښتۍ کې سپور سو او کب دا کښتۍ تر شمالي غرو یا همالیا پورې ورسول. نور وګړي چې وه هغه توپان ووژل یا یې مړه کړل او مانو یوازې پاتې سو. بیا لوی خدای یوه ښکلې او ډېره ښایسته ښځه مانو ته ورولېږل او د دوی څخه د مانو ټبر پیدا سو چې نن ورځ آریایي هندیان ځانونه د مانو یا منو له پښته څخه ګڼي. د مانی، مانو یا منو ریشه من ده. من د زړه معنا لري او دا لرغونې ریشه په منل، مننه، مندکه، منګی او منه کښې سته. د منې څخه یا منه یا منې څخه وروسته بیا منه جوړه سول چې سیب ته وایي. او پښتانه اوس هم په دې ګرو دي چې وایي منه یا مڼه هغه میوه ده چې وخوړل سي زړه سلامي ورته کوي. د من لرغونې ریشه د انګریزي تر من یعنې سړي، انسان او هیومانیټي سړیتوب یا انسانیت پورې غځېدلې ده. او هغه څوک چې د عاطفې او ترحم خاوني هغو ته ویل کیږي. د انګریزي په من کښې هم د انګریزي په وومن وایي کښې هم د من ریشه موجوده ده چې لومړۍ برخه یې ایو ده یا ایوا ده چې د دې یا هوا ده چې الف او هې دواړه بېلېدونکي توري دي چې د دې څخه بیا په عربي کښې هوا جوړه سوې ده چې دا یې معربه بڼه ده. او د وومن لومړۍ برخه ایو ده
چې پر پښتو د یو لرغونې بڼه ده یو یوه 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 چې د دې څخه بیا په فارسي کې یک جوړه سوې ده او په اردو کې ایک ځینې جوړه سوې ده او په انګریزي کې بیا ون ځینې جوړه سوې ده یو یو یوه یو د یوه ځنې معنا لري او چې د دې ګډه معنا کیږي یو سړی او یوه ښځه یو سړی او یوه ښځه دا کیسه په زاړه تورات انجیل او قرآن عظیم شان کښې هم راغلی ده خو په څه ناڅه توپیر سره چې وایي خدای بابا آدم ته منه یا منه د یوازنۍ میوې یا ځني خوراک لپاره وټاکل خو بابا آدم دا میوه په ایو یا ایوا یا هوا باندې شریکه کړل چې دواړه له جنت څخه وایستل سول د وومن لومړنۍ برخه ایو ده او دوهمه برخه یې هم من ده چې لوی خدای د یوه زړه څخه پیدا کړې وه چې د نړۍ د لومړي سړي بابا آدم د ماینې نوم و د ایو ریښه یا د یو ریښه د انګریزي په یونایت یونیورسټي یونیټایز unity universe a unique united union او unit او داسې نورو ویونو کښې راغلې ده او دا ریښه تر ډېرو زیاتو انګریزو ویونو پورې غځېدلې ده موږ په پښتو کښې درې منه لرو درې منه یو من د تاله کاڼي دي چې دا د تاله کاڼي دا من تر یونان او روم پورې رسېدلی دي او هلته یې دود موندلی دي دوهم من د سشتن او خاون په معنا دي چې بیلګې په برهمن مرسمن دشمن واکمن بریدمن ډګرمن او داسې نور ویونو کښې ستا خو دریم من چې په حقیقت کښې لومړی من دی او ډېر لرغونی دی پر زړه سربیره د ارادې تکل او عزم معنا لري د غور پاچا امیر کروړ چې په نړۍ پهلوان باندې نومورو دی وایي غشي د من میزي برېښنا پر مرسمونو باندې غشي د من میزي برېښنا پر مرسمونو باندې په ژوبله یونم یرغالم پر تښتېدونو باندې پر ماتېدونو باندې لما اتل نسته بل په زابل نسته او لما اتل نسته دی وایي زه یم زمری پر دې نړۍ لما اتل نسته په هند او سند او په تخار او پر کابل نسته لما اتل نسته خبره پر وسوات باندې راغله وسوات په ویدا کښې یاد سوی دی چې د یما پاچا او د مانو پلار دی او په اویستا کښې ویونګت په نوم باندې یاد سوی دی د ویونګت څخه عربو ونجهان جوړ کړي دي کیدای شي چې وسوات به د نو اوسني سوات چې د پښتنو ډېره لرغونې او ډېره غټه سیمه ده اړولې بڼه وي او مننه